وجه دا خدای دې در باندې رحم وکړي. مکه مکرمه کې جورانه کې چا میلمانه کړي او غټ د سیناستو لکه بوغبند غوندي او بوغبند ته تکیا کړي ولا یو وجه سي پودا د جلال آباد د سارک د ولسوالۍ ماته وایي شي سبداوی نه مالو وای اتلس کال کېږي دوه ښځې لري دلته پروت مال لعنت په باندې ما خامخ مې ورته ویلې ما لعنت په باندې دا چې کګم راو قتل سي دې ته پسې ګورلا مسلمانانو د علماء فتوا په دې باندې را یو میړه د ښځې نه څومره وخت غایب تیریدلی شي څومره مودام میړه د ښځې نه غایب داسې په سفر کې اوسېدی شي قاعده علماء ذکر کړي حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ مدینه منوره کې راووت د شپې ګرځېده یوه ښځه د ځان سره شعرونه وایي دا شپه ولې نه تیریږي دا ورځې ولې نه تیریږي تناوه که نه میړی نه و سره عمر سره خبرې واورېدلې رضی الله عنه دې ښځې ته یې ویلې پوښتنه یې وکړه وایي دا ښځه څوک ده وایي دا پلان کوي وایي میړه یې څوک چېرته ده وایي هغه جهاد ته تللی دستې خط ولیکه د مجاهدینو مشر ته خبر ولیکه پلانکي دیوان پلانکي کنډک کې پلانکی مجاهد د زر تر زره دې راشي خپلې لور ته راغی حضرت حفصې ته حفصې ته یې ویلې وایي لورې یوې ښځې چې میړه غایب وي څومره وخت طاقت کوی شي هغې ورته ویلې پلاره ته عمر زه د تا لور ته هیبتي عمر د ما نه څنګه دا پوښتنه کوې دا خو ډېره بده خبر ده چې ته د ما نه دا پوښتنه کوې هغه ورته ویلې لورې زه هم پوهېږم چې زه عمر یم که دغه هیبتي پلار د زویو د لور نه داسې پوښتنه کوی شي کوی شي نه بیا عمر غوندې غیرتي انسان خو وایي د اسلام په خاطر دا پوښتنه در نه کوم چې مسلمانانو ته یو قانون جوړوم مسلمانانو دپاره قانون جوړوم خیر د لورې زه پوهېږم چې دا د حیا خبره ده راته ووایه هغې سر کت اچولی وو و یا 15 میاشتې یا 6 میاشتې صبر کوئ چې د دې نه زیات نه عمر رضی الله عنه په دیوان د دارالخلافت کې ولیکل مجاهد چې جهاد ته ځي 4 میاشتې به د جهاد په سنګر کې تېروي یوه میاشت تګ یوه میاشت راتګ ټولې څو میاشتې سوې 6 اوس خو جهاد ته هم نه ځي دوبۍ او سعودي او بل دي ته ځي یوه ورځ کې تګ یوه ورځ کې راتګ دا خو مه حسابوه 6 میاشتو نه زیات حاجي صاحبانو که د دنیا په خاطر ځئ علماو لیکلي دا په اسلام کې ناروا ده نور که د ما ډېر به مې دښمنان سي وایي دا دې ولې داسې ویلې د ځان نه وایم سنن الکبرا د امام بیهقي کتاب السیر کتاب الجهاد کې دا حدیث ته کتاب السیر کتاب الجهاد د سنن الکبرا د احادیثو لوی کتاب ده سنن د سعید ابن منصور دا د علم احادیثو لوی کتاب ده په دنیا کې 6 جلدونو کې دا زموږ د افغانستان یو محدث جوړ کړی د تخار ولایت لله الحمد دا زموږ افغانانو افتخار ده سنن د سعید ابن منصور لوی د احادیثو کتاب ده دا کتاب اول کې ما ولیده داسې مې ولیده مړی ته پټګری پیسل کول روا دي که ناروا علما وایي ناروا نه دي اما که چا ورپېسر کړه پروا نه کوي خو بهتره دا دمې ورپېسر کوئ دې کتاب کې دا حدیث راوړي ما پکې پیدا کړ بیا دا مالته شته پکې مغنی د ابن قدامه د حنبلیانو د فقه کتاب ده هلته هم 9 جلد کې دا مسئله شته او فقه اسلامي و ادلته کې هم شته نو که میړه غایب وي 6 میاشتې ورته اجازه شته که د 6 میاشتو نه بعد هم عذر و بیا هم پروا نه کړي که عذر و کومه ده عذر ته خو نه ځي که نه پیسې را جمع کوې دا څه عذر ده هېڅ عذر نه ده مسلمانانو ده پیسې را جمع کول عذر نه ده که نور څه عذرونه و حکومت نه را پرېښودلې 6 میاشتو کې یا نور څه مشکلات و هغې خبر ده که نه دا عذر نه ده دا بله مسله شو مسلمانانو یوه مسله چې بیا رانه پاتې نه سي مخکې مسلې پورې تړاو درلوده یو ورځ چا راته وویلې وایي دا مسله مې یو ورې مخکې په دې موسیقي کې چېرته کړې وایي یو سړی دا 2 ورونه ول د همدې موسیقي دي دواړه ورونه یوه تلویزیوني معاینه وکړه ډاکټر ورته ویلې چې په نس کې د ښځې بچی د سرې غټ ده